زه خاص کر د دې حالاتو په تناظر کې وایم خاص کر د اسرائیلو مصنوعاتو بایکاټ پکار دی کو د اسرائیلو پیپسي نه دی هغه مسکی کو د اسرائیلو خوراک دی هغه مې استعمالوي ولې دا کم پیپسي چې تسکی ولې دا کم بوتل چې تسکی ولې دا کم خوراک چې تکي دا صرف بوتل تا نه اسکلې تا د مسلمان ویني وسکلې تا د مسلمان په قتل کې معاونت کړي دی تا د اسرائیلو نصرت کړي دی کو زه اسرائیل مصنوعات استعمال نه کما زه د هغې بوتل مشروبات استعمال نه کما زه د هغې پیزار او د هغې لباس استعمال نه کما هغه زما په فلسطیني ورور باندې ظلم نشي کولی هغه په هغې باندې زیتی نشي کولی زما مسلمان ته چې دعوت ورکي دا د اسرائیلو مصنوعات دي ایمانی غیرت دا دی مسلمانی غیرت دا دی په خپل مسلمان ننګ وکړه په خپله خور باندې ننګ وکړه په خپل قرآن باندې ننګ وکړه په خپله قبله باندې ننګ وکړه اسرائیلو سره بایکاټ اعلان کا دغه بوتلو نه مزې ماخله دغه د مشروباتو نه مزې ماخله مسلمان وی دا خو اسم راولې دی مسلمان وی زما دکان ته راغلی دی مسلمان وی زما کپنۍ ته راغلی دی مسلمان وی زما ملک ته راغلی دی زما دکان ته چې راغی زه د مسلمان وینه نشم خرڅولی زه د مسلمان غیرت نشم خرڅولی زه د مسلمان حیا نشم خرڅولی زه د خپلې خور لوپټه نشم خرڅولی زه خپله قبله نشم خرڅولی زه خپل قرآن نشم خرڅولی زه خپل پیغمبر نشم خرڅولی زما دکان ته چې راځي زما په دکان کې به بایکاټ وي زما کپنۍ ته چې راځي زما کپنۍ کې به بایکاټ وي زما ملک ته چې راځي زما ملک کې به بایکاټ وي زما بدن ته چې راځي زما بدن کې به بایکاټ وي د یو سیز نه بایکاټ پکار دی هغې چې په دنیا راج کوي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې په دنیا باچاهي کوي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې په دنیا بدماشي کوي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې ټینک تیاروي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې توپ تیاروي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې بارود تیاروي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې هغې چې ټوپک تمانچه تیاروي د خپل مصنوعاتو په وجه باندې ګټې زما د جب نه روانه ده پیسې زما د جب نه روانې دي پیسې زما د ملک نه روانې دي زه د مسلمان غدار یم زه د خپل خور غدار یم زه د خپل مور غدار یم زه د خپل قرآن غدار یم زه د خپل قبله غدار یم چې بیا هم اسرائیلي مصنوعات استعمالوم د هغې د خوند او د لذت په وجه باندې اسرائیلي مصنوعاتونه خوند او لذت اخلم خو د خپل خور غیرت مخې ته نه راځي د خپل خور لوپټه مخې ته نه راځي د هغې جړه مخې ته نه راځي هغه یتیمانان بچي مخې ته نه راځي هغه ماشومان په وینو کې لت پت مخې ته نه راځي زما غیرت چرته لاړو زما ایمان چرته لاړو زما پښتو چرته لاړه نن هم بایکاټ د اسرائیلي مصنوعاتو نه سبا هم بایکاټ د ولږې به مړه شو خو اسرائیلي مصنوعات به استعمال نه کو د تندې به مړه شو خو اسرائیلي مصنوعات به استعمال نه کو دا مو ایمان دی دا مو غیرت دی دا مو د الله او د خپلې فلسطیني خور سره واده ده چې موږ تږي ګرځېدلی شو موږ وږي ګرځېدلی شو خو موږ اسرائیلي مصنوعات نشو استعمالولی